ما پسې راځې ښه ما سره ډېره دوکه مه کوه. ملګرو که تاسو چېرته په یوټیوب باندې سرچ کوئ زیبا ګل د هغې نه پس چې د هغې کومې ویډیو راځي هغه تاسو کتی شئ یعنې زه سرچ کوم اوس او تاسو بیا ګورئ چې څه قسمه ویډیو راځي. په دې کې دا ځینې ویډیو راغلي دي په دې کې ټیک ټاک باندې زیبا ګل او ورسره چې دا بل کم هلک دی دا زیات تر په ټیک ټاک باندې لایو راځي چې کله هم دا لایو راشي نو دا په هغې کې یو گیم کوي یو میچ پکې کوي چې څوک یې وګټي د هغې نه پس بیا دا یو اپشن وله ورکوي هغې ته وایي چې آیا ته داسې قسمه کار وکړو تا میچ وبیلو ته داسې وکړه نو چې کله څوک پکې دا میچ وبیلي نو د هغې نه پس چې بیا دا کم حرکت کوي هغه ډېره زیاته شرمناکه خبره ده او ډېر د افسوس خبره ده ځکه چې تاسو په دې ویډیو کې هم کتی شئ زیبا ګل په دې وخت کې میچ بیللی دی نو دا هلک ورته وایي ته وایي داسې حرکت وکړه چې هغسې وکړي بیا ورته وایي ته داسې وکړه یعنې څه قسمه داسې خبرې کوي چې هغه ستاسو سره هغه شیر کولی هم نشم نو په یوټیوب باندې چې کوم دی هغه ټولې دا ویډیو هغه پرتې دي دا ویډیو پې هغه چلیږي لایو راځي او دا غول غوشیان خوري او کم خلک یعنې لایو لګیا وي او داسې فضول حرکت پکې کوي په څه ویډیو کې تاسو کتی شئ څه کورسۍ ته ولاړئ په هغې کې څه کوي دې نه علاوه نور په روم کې ولاړئ کیمرې باره ځان ته ایښودي نو قسمه حرکت کوي. بل کم هلک چې ورسره دی کم قلیل دی او که داسې څه نوم یې دی د دې تعلق هم هغه د پاکستان سره دی او هغې له هم دا شرم نه ورځي چې آیا دا زه څه کوم ټول پښتانه ورونه خویندې میاندې نن سبا که موږ وګورو ماشومان هغه ټول موبایل یوز کوي هغه یې ګوري او دا داسې قسمه چلونه هغه کوي نو ډېره د افسوس مقام دی که چېرته زما دا ویډیو هغه ګوري نو زه ورته دا ریکویسټ کوم چې آیا داسې قسمه حرکتونه هغه نور مه کوه د دې نور هغه قلار شه. نو دغه ویډیو او دغه معلومات هم تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بل ویډیو کې به مې لاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان.